د افغانستان له سرپرست حکومت سره د همکاریو د پراختیا لپاره د روسیې چمتووالی. سلامونه، وخت بخیر. تاسو زموږ غږ له یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه اورئ. زه کریمه لکوزی یم. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده ماریا زاخورا ویلي دغه وزارت په پام کې لري چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره خپلې څو اړخیزې همکارۍ پراخې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زیاته کړې د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم د ایستلو هڅې د افغانستان د عیني واقعیتونو د درک په معنا دي. میرمن زاخورا زیاتوي موږ په وار ویلي چې روسیه غواړي د کابل له اوسني حکومت سره چې نږدې 3 کاله کېږي پر افغانستان واکمني کوي څو اړخیزه همکارۍ ته پراختیا ورکړي او د ترهګرو له نوملړه د طالبانو غورځنګ د نوم لرې کولو لپاره هڅې چې د دغه حکومت اصلي هسته ده د افغانستان د عیني واقعیتونو درک دی. که څه هم اسلامي امارت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. له دې سره هم مهاله د سیاسي چارو ځینې شنونکي پر دې باور دي چې اسلامي امارت باید له نورو هیوادونو سره د لا زیات تعامل د لرلو لپاره د یو بل غوښتنو ته پام وکړي. د پوهنتون استاد ذکي الله محمدي وویل په 3 کلونو کې موږ ولیدل چې اسلامي امارت له سیمې او له سیمې هاخوا اروپا ختیځ او لویدیځ ته نه دي تللي، نو اسلامي امارت باید ومني هغه ستونزې چې دننه په هیواد کې لري حل کړي څو وکړای شي نړیوال دریځونو ته ورسیږي. د سیاسي چارو بل شنونکی محمد متین محمد خیل هم وایي اسلامي امارت باید خپل کورني او بهرني سیاستونه د یو قانون پر بنسټ مدون کړي څو هغه پوښتنې په سیمه او نړۍ کې رامنځته کېږي ورته د پای ټکی کېښودل شي. تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرپرست حکومت سره خبرې اترې مهمې بللې وې او ویلي وو چې د افغانستان امنیت او ټیکاو د روسیې لپاره تر اقتصادي فرصتونو هم ډېر اهمیت لري.